له افغانستان سره د ماشومانو د واکسین په برخه کې د جاپان تازه مرسته. افغانستان په دې وروستیو کې د روغتیا په برخه کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري او د روغتیا په برخه کې نړیوال بنسټونه هم پرله پسې په دې برخه کې پر هیوادونو غږ کوي چې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې مرسته وکړي. جاپان تازه له افغانستان سره د ماشومانو د واکسین لپاره 4.9 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د جاپان سفیر کروما تاکاشي یونیسف ته د دې مرستو د سپارلو په موخه په جوړه شوي کنفرانس کې وویل له دې مرستو 4.1 میلیون د ښځو او ماشومانو د تغذیې واکسین او ترڅنګ به 4.7 میلیونه د نورو ماشومانو ته د واکسین کمپاینونو له لارې رسیدنه وشي. په کابل کې د جاپان سفیر په دې موخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف سره تړون لاسلیک کړ او ویل په دې مرستې سره به یونیسف وتوانېږي اړوند مهم ترزیکي توکي واخلي. د ناروغیو بیا خپرېدل له واکسیناسیون د اهمیت یادونه کوي. موږ ژمن یو چې د افغانستان ښځو او ماشومانو لپاره د واکسیناسیون د منظم پروګرام ملاتړ وکړو او د واکسین کمپاینونه پراخه کړو. د جاپان لخوا به یادې مرستې سره تر ډیره ماشومان او ښځې یو شمیر ساري ناروغیو پر وړاندې د بدن معافیت ترلاسه کړي. هیواد کې د یونیسف ادارې د مشر په خبره افغانستان کې لا هم د ماشومانو د ګوزن خطر لوړ دی. په خبره یې د ګوزن ناروغي له هغو ده چې د ماشومانو ژوند تباه کوي. هغه وایي افغانستان په نړۍ کې دوهم هغه هیواد دی چې ګوزن پکې لا هم د ماشومانو ژوند ګواښي. د ګوزن په څیر ناروغي د ماشومان ژوند تباه کوي. د دې ناروغي تداوی د لاسرسي وړ ده. موږ د افغانستان د خلکو لپاره د جاپان د دوامدار مرستې هرکلی کوو. جاپان دا مرسته داسې مهال کوي چې تر دې د مخه د واکسین د سړو ساتلو په برخه کې ظرفیت لوړونې ترڅنګ د خوارځواکۍ او ګڼو نورو صحي او ودانیزو چارو کې د افغانانو لاسنیوی کړی دی.